هغه رایت کړه چې په خاورو کې ژوندی ښخې دي، هسې بې ځایه او په ظلم ناروا ځورې دي. ته وې رټلې له ستمه تل په ویر ژړې دي، په دې ګناه چې ته یې ښځه په کور نه یادې دي. اوس همغه انسان ناولی ستا سیرت غواړي، د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي. اسلام چې راغی ستا عزت او فضیلت په ځای شو، تشوي درنه ستا کرامت او طهارت په ځای شو. ستا احتشام او ستا ارزښت او ستا فطرت په ځای شو، ستا ټول حقونه شو په ځای، ستا حمایت په ځای شو. نن د اسلام دښمنان تا نه ضلالت غواړي، د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي. پتمنې خورې اسلامي دین ستا عزت غواړي، د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي، د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي. که زما مورې زه و تا ته احترام لرمه، که زما خورې ستا عفت لره اکرام لرمه، که زما ښځه یې د مینې یو پیغام لرمه، که زما لور یې شفقت درته تمام لرمه. دا خبره وم څو احمقان ستا حماقت غواړي، د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي. دا خبره وم څو احمقان ستا حماقت غواړي، د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي. پتمنې خورې اسلامي دین ستا عزت غواړي، د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي، د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي.